د قرآن کریم د ترجمې یوسل او دیارلسم درس د النساء سورت او څلورم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وآتو او ورکوي النساء خزتا صدقاتهن د اغوی مهرونه نحله په خوشحالی، ځکه مهر د ښځو حق دی. د واده په وخت کې مقررول واجب دي او حتما به ورکوي. فإن نو که چیرته طبنا اغوی پریدي لکم تاسو ته عن شیء د څه شي منه د هغې نه، یعنی د مهر نه، نفسا په خپله خوښه، یعنی مهر واجب دی، خو که ښځې په خپله خوښه او خوشحالۍ سره یو څه شی د مهر نه تاسو ته پریږدي دروی بخي، فکلوه نو تاسو خورئ هغه هنیئا خوندور، یعنی مزدار، مریئا بی ضرره. ولا تؤتو او تاسو مه ورکوئ السفهاء کم عقلو ته اموالکم مالونه خپل، التي آغا مالونه جعل الله چې الله تعالی ګرځولی دي لکم تاسو ته قیاما سبب د گزران او ژوند کولو. ورزقوهم او دوی ته خوراک ورکوي فیها په دې مالونو کې، وکسوهم او جامې ورته ورکوي، وقولو او وایي لهم دوی ته قولا خبره معروفه نیکه، یعنی خیسته خوږې پستې او معقولی خبرې ورته کوي. یعنی هغه یتیمان چې مالونه ستاسو په تصرف کې دي خو کم عقل دي، او یا ستاسو اولادونه چې کم عقل او واړه وي، نو تاسو به د دوی مصارف کوئ، یعنی ډوډۍ او جامې به ورکوئ، ښایسته خبرې به ورته کوئ چې دا هر څه ستاسو دي، خو مال به د هغې پورې ورته نه تسلیموئ تر څو چې په دوی کې د ګټې او تاوان او د مال د حفاظت تمیز ونه ګورئ. وابتلو او ای د یتیمانو والیانو او ای د یتیمانو سرپرستانو، تاسو امتحانوي الیتاما یتیمان، حتی د هغې پورې اذا کله چې بلغو هغوی ورسیږي النکاح د نکاح عمر ته، یعنی هلک زلمی او جنۍ پیغله شي. فإن نو که چیرته آنستم تاسو درک کړئ، تاسو احساس کئ منهم د هغوی رشدن هوښیارتیا، یعنی که د هغوی هوښیارتیا او قابلیت په ګټه تاوان او د مال په ساتلو کې تاسو درک کئ
احساس کوي فدفعو نور کوي وسپاري الیهم اغوی ته اموالهم مالونه د اغوی ولا تأکلوها او مخری دغه یعنی د یتیمانو مالونه مخری اسرافا په اسراف سره بی ضرورته اسرافا په اسراف یعنی بی ضرورته مخری و بدارن او زر زر ای یکبرو د دې ویرې نه چې ای یکبرو چې هغوی به غټ شي او زمونږ نه به خپل مال واخلي ومن او څوک چې کانا غنیا غنی وي مالدار وي فلیستعفف نو ځان دې وساتي یعنی د یتیم د مال نه دې ځان وساتي ومن او څوک چې کان فقیرا غریب وي احتیاج وي فلیأکل نو د یتیم د مال نه دې خوري بالمعروف په ښایسته طریقې سره یعنی د دستور او رواج سره سم به د یتیم د خدمت په مقابل کې د هغه د مال نه یو څه خوري فاذا بیا کله چې دفعتم تاسو ورکوي الیهم اغوی ته یعنی یتیمانو ته اموالهم د اغوی مالونه فاشهدو نو شاهدان ونیسئ علیهم په اغوی باندې وکفا بالله او الله تعالی کافی دی حسیبا حساب کوونکی د قرآن کریم د نزول نه مخکې کافرانو ښځو او وړو هلکانو ته په میراث کې حق نه ورکولو مګر اسلام نارینه او ښځو ته که واړه وي او که لوی دواړو ته په میراث کې حق ورکو للرجال سړیو ته لوی وي که واړه نصیب برخه ده مما د هغه مال نه یعنی د میراث په هغه مال کې ترکه چې پریښی وي الوالدانی مور او پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء او ښځو ته هم لوی وي او که وړې نصیب برخه ده مما د هغه مال نه یعنی د میراث په هغه مال کې ترکه چې پریښی وي الوالدانی مور او پلار والاقربون او خپلوانو مما د هغه مال نه قل چې لږ وي منه د هغې نه او یا کثر ډیر وي نصیبا برخه ده مفروضا ټاکل شوې ده یعنی د الله تعالی د طرف نه د
نر د پاره هم او د ښځې د پاره هم، خو افسوس چې مونږ کې اوس هم په اکثرو خلکو کې دا د جاهلیت د زمانې رواج پاتې دی. په قرآن کې د ښځې او نر دواړو دپاره برخه ټاکل شوې ده، خو افسوس چې مونږ کې اوس هم په اکثرو خلکو کې دا د جاهلیت د زمانې رواج پاتې دی. ښځو ته په میراث کې حق نه ورکول کیږي، په خپله هم ټول عمر حرام خوري او په اولادونو هم، ځکه چې د پردي مال خوړل حرام دي او اکثرو خلکو ته د نیکونو نه هم حرام مال پاتې وي، ځکه چې هغوی هم د خویندو او میندو مال نه وي ورکړی، په خپله هم حرام خوړلی وي او په اولادونو هم، او حرام مال اولادونو ته هم پریښی وي او اولادونه پکې نور حرام هم ورګډ کړي، ځکه چې دوی هم خویندو او میندو ته پکې د میراث حق نه ورکوي او حرام داسې خوري لکه حلال، او بیا دعوه د جنت هم کوي او د اولادونو نه ګیلې هم کوي چې خبره مې نه مني او احترام او عزت مې نه کوي. فکر وکئ چې تاسو ټول عمر په اولاد څه خوړلی دي، حرام که حلال. نور قضاوت او فیصله په خپله وکئ چې د جنت مستحق یې او که د دوزخ. دا خو لا د دنیا عذاب دی چې اولادونه هم خبره نه مني، خو دا خوشفهمي هم د سرونو نه وباسئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به می شفاعت وکړي او جنت ته به لاړ شو، په داسې حال کې چې د هغه صلی الله علیه وسلم په راوړي پیغام قرآن کریم او د هغه علیه السلام په سنتو او صحیح احادیثو عمل نه کوئ، خو تمه د شفاعت لرئ. ښه دې سترګې وغړوه، هغه صلی الله علیه وسلم به د داسې په قرآن او سنتو باندې د بې عمله مسلمانانو شفاعت الله تعالی ته نه کوي، بلکې د قیامت په ورځ به د داسې امتیانو نه الله تعالی ته شکایت کوي. قرآن کریم د الفرقان په 10 آیات کې فرمایي: وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای زما ربا بشک زما قوم دا قرآن پریښی و. و اذا او کله چې حاضر شي القسمته د میراث د مال تقسیمولو ته، اولو القربا خپلوان، والیتاما او یتیمان، والمساکین او مسکینان، فرزقوهم نو خوراک ورکوي هغوی ته، منه د دغه مال نه، دا د میراث د مال نه، وقولو او وایي لهم هغوی ته قولا معروفا نیکې خبرې. یعنی که د میراث د تقسیمولو په وخت کې داسې خپلوان، یتیمان او مسکینان هم راشي چې د میراث په مال کې یې حق نه وي، خو بیا هم یو څه تمه لري، نو بد سلوک ورسره مه کوئ،
د میراث د مال څخه یو څه د خوراک د پاره ورکئ او په پسته او خوږه لهجه ورته ووایئ چې سره د دې چې ستاسو د میراث په مال کې حق نشته، خو بیا هم دا یو څه مونږ د صدقې په ډول درکوو، دا واخلئ او خفه کیږئ ما. نو کیدای شي چې خفه هم نشي او مړي ته دعا هم وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.